أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، او یقینا تاسو ارمان کو د مرګ مخکې د دینه چې مخامخ شي تاسو د غي سره. د کوم مرګ دی؟ شهادت عام مرګ نه، ځکه چې عام مرګ ارمان کول دا من راغلی ده. د شهادت ارمان انسان کولی شي. الله تاسو شهادتونه غوښتو فقد رأيتم وانتم تنظرون، یقینا ولیدو تاسو او تاسو کتل دغه مرګ. الله تاسو ولیدو، دغه شهادتونه تاسو غوښتو، تاسو او یا کسانو ملګرو ته د شهادتونه ملاوش. نو بیا خپګان د شي څومره خوري تسلی کوي الله دې مؤمنانو. څومره خوږی خبرې دي انسان وایي چې بس ټول عمر ورته ناست وي، دا خبرې مې اورېدې، دا مې بیانولې، په دې مې ځان پوه کولی. د هغه چا دپاره چې زړه یې پاک وي. ځکه چې عثمان بن عفان رضی الله عنه وایي والله العظیم که زمونږ زړونه د دنیا نه پاک شو که نه، په دې قرآن باندې به چې زمونږ ماړه نه شو. هغه پکې شرط لګولی دی، وایي چې کله زمونږ د زړونه د دنیا نه پاک شو بیا به موږ په قرآن نه مړیږو، او که دنیا پکې دننه پرته وي نو بیا قرآن تعالی وایي خوند به نه درکوي. الله سبحانه تعالی دې د شهادت د مرګ موږ ته هم نصیب کړي، او الله سبحانه تعالی دې زمونږ د زړونه د دنیا سره د محبت نه پاک ساتي. اوس د دې نه بعد الله سبحانه تعالی دا خبره او د قانون بیانوي. که تاسو جهاد له لاړ شئ او امیر ستاسو مړ شي نو څه به کوئ؟ جهاد به پرېږدئ؟ نه، جهاد به نه پرېږدئ. داسې خبره شو چې امیر مړ شو تاسو ختم شوئ. د احد په غزا کې دا چل شوی و. شیطان آواز وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کړی شوی دی. په منځ کې به د صحابه کرامو ډېره سخته راغلې وه. یو بیر دا جنګ ګورې ګټلی شوی جنګ، بلکل ګټلی شوی جنګ. او دې باره کې الحمدلله ما 3 بیانونه کړي د احد د غزا، هغه واورېل چې تفصیل ما ښه بیان کړی. بلکل مال غنیمت د مسلمانانو په لاس کې، مشرکان وتښتېدو، د هغوی زنانه وتښتېدې، د هغوی پنډۍ او خپې ښکارېدې، منډې والې ټول وتښتېدې. رسول صلی الله علیه وسلم 50 کسان په دغه غر باندې کېنولي چې تاسو به لیدلی چې هغه جبل احد ته مخامخ دي. ما تاسو ته لږ ساعت مخکې ووایي په درس کې چې رسول صلی یو ناشنا کمانډر وګورئ. رسول صلی ته پته وه چې په دې ټول میدان کې خطرناک پوینټ او ځای هغه دا غر دی، چې دا غر د چا په لاس کې هغه زورور دی. نو رسول صلی د اول نه په دې غر قبضه اچولې وه. نو اوس ګوره غر دی او په منځ کې میدان دی، اخوا بیا د احد غر دی. دا جنګ په دې منځ کې شوی دی، د دوو غرونو په دې منځ کې جنګ شوی دی. هغه طرف نه غر دی څه نقصان نشي رسولی، دې طرف نه مشرکان راغلي، دې طرف نه مسلمانان خپل دفاع کوي. د دې غر د طرف نه مسلمانان په دې غر ناستي، دې ځای نه هم څوک حمله نشي کولی. د دې غر نه که تاسو تر پاسه ختلي یئ، کوم چې وړوکی غر دی جبل الرومات چې ورته وایي، د دې نه د میدان جنګ بلکل داسې ښکاري لکه دې ورغوي ته ګوره. بلکل ډېر خطرناک ځای دی دغه ګورئ، چې دا ځای د چا سره وي د میدان جنګ د ده په موټي کې دی. رسول صلی دلته 50 کسان کېنولي او دې پورې ورته ووایي که موږ مړه شو او قارغان رالو او زموږ غوښې وخوړي تاسو به نه راکوزېږئ. بیا چې کله مسلمانانو ته فتح ملاو شوي فتح وګورئ، نو دې بعضو پکې د یو بل سره دا ووایي مالې غنیمت تقسیمېږي راځئ کار ختم شوی. هغو ته ګوره د 10 کسانو ته نصیحت وکړو. د دوی مشر عبدالله بن جبیر ورته هم نصیحتونه وکړي، الله بندګانو رسول سمو چې قارغان هم وخوري نه به راکوزېږي تاسو څه. دوی وایي نه، په دې کې پاتې څه دي؟ مشرکان هغه دي، دوړي ښکاري او سړي نشته، مال غنیمت دا دی، مسلمانان دغه دي، دې کې څه دي؟ د څلوېښت راکوز شو. دې اوچتو انسانانو د رسول سم د دې حکم خلاف ورزي وکړه. دې اوچتو انسانانو ګورئ، او د دې یوې خبرې د لاسه الله د هغوی ګټلی شوی جنګ په شکست کې بدل کو. د دې نه دا خبره واضحه کېږي چې د رسول سم نافرماني څومره غټه خبره ده.
چې دومره اوچتو انسانانو ته الله فتح په شکست کې بدله کړه د یوې خبرې د لاسه چې هغوی د پیغمبر دا خبره ونه منله نو چې موته د پیغمبر خبرې نه منو زمونږ به څه حال خالد بن الولید رضی الله عنه د سیرت موږ بیان کړی د سیرت کې موږ دا خبره کړې ده چې د وړوکوالي نه په دې جنگونو کې پاتې شوی ډېر ماهر انسان او بهر هم پاتې شوی پخوا به د عربو د خپل مشوران بهر ته بانډو ته لیږل دې ملته پاتې شوی نو د مشرکینو سره په دغه وخت مسلمان نه چې کوم خطرناک کمانډر او خطرناک انسان جنگجو هغه دیو نو د په دې لار باندې سوچ کو سبحان الله دا سوچ د دماغ تر الله چې سری کړي وکانه امر الله قدرا مقدورا کته سو خیال کړي په دې غرب په شاته خوللې جوړ غونډه کې زیره پټین چې نقشه واستاو زین کې راځي او کنه چې ته لاړې و ګوري په دې غرب باندې چې ودرېږي جبل احد طرف ته چې ګوري خو میدان بل تخکاری خو د مخ شاته راواړه نو شاته خوللې په دې خول باندې ور دي راغی په دا په وخت کې ډېر جوړ د خوځ دي سره ډک شي او په دغه ځکه انتظار کو چې کله ویلي دي چې سلويخ کسان د دینه کوجو لس پاتې شو نو دې جنا کسانو په عملو کړو هغه حتی الوسه غریبانو دفاع وکړو خو کمزې کې د پسونو کسانو کمزې کې هغه لس کسان په یو ځای په دغه غربانی هغه شهیدان شوي دي او دا غر ګورې دي سينو لکه راسم چې وسته تړي دنګ غرو نو سوال دی چې دا غر څنګه وړکې شو غر وړکې کی جواب دی چې په دې باندې د ترکو په وخت آبادی جوړه شوی و په دې غر باندې لپاسه آبادی و او د بدعتيان او صوفیا د دې زینو باندې همیشه آبادیان جوړي د دې لپاره چې برکت ته پر خلک راځي بل د چې تجارت رواني د خو ماشاءالله د موحدین ملک ته سعودي عرب د حکومت ریال ته نه لې او زور زه خو بدعت او خرافات بنکه هغه په دې باندې آبادی جوړ کړی و او کچرته الله تعالی له توفیق درکو لاړې د غرته نو د غر په غور سره وګوري اوس په کې مغه زاړه دیوالونو هغه بنیادونه په کې اوسم پراتري کما آبادی چې ترکو په وخت کې شي دغه آبادی به ورسره د غر نه گزار کړی شو نو چې آبادی ته گزارلو نه دغه سره غرم کم شي دوی موجه بعض صاحبان هغه د غر نه خوري وړي نو تاسو سوچ کې چې د بسونو کلونو د خوره وچلې ده نو خو لازم به کمی کنه څوک دې په تیلی کړي څوک دې په کپڑے کړي څوک خوري او څوک په سر دوړي قسم کارونه کوي نو دغه د لسم د غر کم شوی دی نور د غر ګور ډیر غټ دی د ډیر دنګو د دې سينو څنګه چې وسته چې نو اسانه ته سړیو خيج الغرض زبیا به خبره کې وګت شو تاسو ته مو چې سیرت وګده مسله ده وګده موضوع ده خو صرف ما چې تاسو په ذهن کې دا خبره کینی کله چې دغه د حمله وکړه خالد ابن الولید رضی الله عنه ګډه وډه حمله د غر نه غره غوي ونیو کړه و چې غری ونیو میدان جهاد دي سي پروت ته خامخ دغه د مسلمانانو ښکاری نو د دې طرف په حمله شروع کړي خطرناک حمله ګډه وډه حمله به شروع کړي مسلمانان چې بدغه ورځ څومره خراب شوي دي او څومره غټ مصیبت راغله دومره چې غټ نه راغله د رسول صلی الله علیه وسلم غاخ پکې مات شو د رسول سم تندې زخمی شو د رسول صلی الله علیه وسلم مخ مبارک زخمی شو او په یو ځکه رسول سم روانو د خپې خو د کندې تلانو د زنګونی زخمی شو سم سخت په رسول سم راغلی به صحابه کرامو دفاع وکړه د رسول صلی الله علیه وسلم په دې کې دا واز و چې رسول سم مړل هغه مرشه نو د دې درسه د دې مسلمانانو په ژوند کې یو ټکو د جو حمله او دې کی چې اوس سړی ته ډایرکټ پته ولګي او بیا چې صحابو ته پته ولګي چې رسول صلی الله علیه وسلم او ته سړی سره محبت کې استاد مشر دی عالم دی یا دین بل سم شرطه او سره एकदम ته پته ولګي چې مړ شي او به ته مخ ته جنگ پروت ته بس جنگو کې دا خبر پتا باندې را الله سبحانه وتعالى دلته خبره بیانې وما محمد الا رسول او ندی محمد صلی الله علیه وسلم مگر پیغمبر دی
قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی دی مخکی ددنا پیغمبران افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم اینک مرشی دی یا وجلشی دی انقلبتم على اعقابکم اولی بتاسو پپندو خپلو بانی یعنی که دا پیغمبر مرشی تاسو بدین پریدیس دته مخکم نور پیغمبران راغلي دي چې هغه مړ شوي دي تلي په دې کې دلیل دی چې رسول سم باندې حقيقي مرګ راغلی ځکه الله دې کې سوی اف اما تکچرت مرشي او قتل یو وجلیش تاسو بدین پرې دیس قبل پرز په غزوه احد کې رسول الله سلام وفات شوی وي الله وی که وفات شوی وي نو تاسو بولی د دین پرې دیس jihad به پرې دی دې کې الله دا قانون خي چې د امیر په مرګ باندې د مشر په مرګ سره به تاسو جهادونه نه پرېږدئ او ځان به کمزوري کوئ نه ومن ينقلب على عقبيه او څوک چې واوړېدو په خپلو پوندو باندې فلن يضر الله شيئا نو هیڅ چېرې نقصان نشي ورکولی الله ته د څه شي وسيجزي الله الشاکرین او زر ده چې بدله به ورکړي الله شکرګزارو ته وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله او نشي کېدی د پاره د یو نفس چې مړ شي مګر په اجازه د الله سره کتابا مؤجلا دا لیکل دی مقرر کړی شوی بل قانون الله بیانوي چې څوک jihad ته لاړ شي نه هغه په باره کې به دا نه وایي چې دی مړ شو بلکې مرګ خو د الله په حکم سره راځي چې نیټه پوره شوه مرګ به راځي نو په هغه وخت کې د منافقان هم دا وایي چې بی دا لیوني دي مرګ له ځان بولې او مرګ ته ورمخکې شوي نو د دې بوزدلو خلکو په زړونو کې دا خبره پرته ده چې جنگ نوم د مرګ دی jihad نوم د څه دی د مرګ دی حالانکه د کمزوري خبره کمزوري ده الله وی چې دا خو خبره د نیټې د کتاب مؤجله دا خو مقرر شوی خبرې دی لیکل شي خبرې چې کله مرګ راغی نغبه په تلای باندې مرزي مرګ راغی د بچو په منځ کې مړ کېږي په مزدوري کې مړ کېږي او چې په میدان jihad کې مرګ لیکل شي دلته مړ کېږي ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها او څوک چې غواړي بدله د دنیا نو موږ به ورکو هغه ته د هغې نه ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها او څوک چې غواړي بدله د آخرت وربکو هغه ته د هغې نه وسنجزي الشاکرین او خامخا بدله به ورکو شکر گزارو ته بعض خلک jihad کوي نو په دې نیت کې چې الله مال دنیا راکړي الله دنیا به ورته ملاو شي څه به ورته ملاو شي دنیا بس دنیا به ورته ملاو شي او چې چا د آخرت نیت کوي د jihad دې لپاره کوي چې آخرت ملاو شي الله به ول آخرت ورکړي او د دنیا به ورته په خپل ملاو شي ټول بول الله ورکړي او چې چا نیت صرف دغه چې غنیمتونه به را جمع کوم او پیسې به وګټم دا به دغه به الله صرف دغه دنیا بول ورکو آخرت کې به یې سم نشته اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی دا خبره بیانوي چې اے مسلمانانو تاسو د پیغمبر په ملګرتیا کې jihad لتلی وي او یا کسان تاسو نه شهیدان کړي شو سخت پتا شو ډیر رااله الله ته چې دا سناشنا خبر نه ده مخکیم پیغمبرانو له چلونه کړي دا غوي سلام ملګریو وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير او ډیر د پیغمبرانو نه جنگونه کړي دي دا غوي په ملګرتیا کې الله ولا خلق ډیرو الله دې ډیرو پیغمبرانو په ملګرتیا کې الله ولا خلق جهادونه کړي فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله نسستی نو کړی هغه د jihad کولونه د وجې دغه تکلیفونه چې رسیدلی و هغه ته
وما ضعفوا او نو کمزوری شوی په مقابله د دشمن کې وما استکانوا او عجزی نو کړي دشمن ته درې خبرې دي فما وهنوا وما ضعفوا وما استکانوا فما وهنوا مطلب دا دی وهن دي ته چې jihad کولو نه انسان ستومانه شي بوزدل شي د بچو د مال دلاسه الله وي بغو کې بوزدلی نه و دویم وما ضعفوا نو کمزوري شوی مطلب د دشمن په مقابله کې کمزورتیا نه و بغوی کې بلکې غوي خزړور او زورور خلکو دریم او مستکان او عجزین او کړي مطلب استکانت دی ته وي چې غوي عجزین او کړي ځان تسلیم کړي نو کافرانو ته د درې خبرې بغوی کې والله يحب الصابرين أولا من كيد سابران سرا وما كان قولهم أو نونا داوي إلا أن قالوا مگر دا چويبي ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے ربا زمنگا وبخي منتا گناهنا زمنگا وإسرافنا في أمرنا او زیاتی زمنگا پکار د دین زمن کې سمرو اوچت خلق د پیغمبرانو په ملګرتیا کې جهادونه کول او یا الله زمون ګناونه وبخ سمرو اوچت خلق او منګه چې تاسو چې کړی چې الله ګناونه وبخ هغه په جهاد کې د پیغمبرانو په مرسته کې لګیاري خدای دعاګانې به غوښتي وثبت أقدامنا أو مزبوط كقدمنا زمنجا وانصرنا على القوم الكافرين أو مرستو كزمنجا بمقابل قوم كافرانك فآتاهم الله ثواب الدنيا نور كراغويت الله بدل الدنيا وحسن ثواب الآخرة او خيست بدلنا داخرت والله يحب المحسنين او لا من كيد خيست عمل كون كسرا وزدين بعد الله سبحانه وتعالى دا قانون بيني چې مؤمنانو تاسو به کافرانو خبره نه مانی څنګه چې کافران به تاسو صدقه خبره کوي چې جنگونو لمزه مړ بشي لکه او وحد کې چې کله شیطان دا مشهور کړ چې رسول سم مړ شوی دي نو منافقانو دا خبر ډایرک شروع کړ یره کده پرشته پیغمبرونو دی به جنې کېده زی چې واپس مرګ لري راوستیو خراب کړو خپل نک دین را باندې پرې خو الله چې دوی دا خبرې به نه مني دا وګوره تاسو بوزدل کی يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إن تطيعوا الذين كفروا كچرد تاسو خبر منی دا کسانو چې کفر کړي دي يردوكم على أعقابكم واپس بکی تاسو په پوندستا سبانی فتنقلبوا خاسرين نو بګرځي توانيان بل الله مولاكم بلک الله مددگار استاسو نده بلکہ اللہ مددگار استاسو دے وهو خیر الناصرین او اللہ غرام مددگار دے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب زرد چواب چو بزرونو دا کسانو کی چی کفر کڑے دے یرا بما اشرکو باللہ چی دوی پدی وجہ چی دوی شرک کړه دې د الله سره ما لم ينزل به سلطانا هغه چې نه درلې ګره الله پغي باندې دلیل ومأواهم النار او زید ورتلو د دوی ور دې وبئس مثوى الظالمين او بد زید وسیدو د ظالمانو الله یزبد کافرانو بزرونه کې رعب واچو او دا حدیث کې راځي رسول الله وایي چې الله چې کوم خاص کارونه مال راکړي د خاص نعمتونه پغې کې یو دا دی چې کله زه دشمن مقابله لازم او زمو دغه په منځ کې د یو میاش فاصله پاتې د سفر
دغه زمانه یری الله د کافرانو په ژوند کې روبا چې وسوم الحمدلله اگر روح بشتي خدای چې مسلمانان کمزوري شو دغه د ژوند غیره چې هغه مروروزي بعض مفسرین لیکي و د آیت چې کوم الله دې کې دا خبرو کړ چې ما روبا چولې د یره مې چولې مشرکان په ژوند کې دغه واقعه ده چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د احد د غزا نه واپس راغی نو د مکی مشرکین مکی ته روانو په لار کې دا خیال وتراغه چیر بیا زو په مدینه باندې حمله کو د مسلمانانو د جړلې په پوری کو ځکه چې موږ ډیر بد کارو کو چې موږ خو وجرو یا کسان چې موږ مړ کړو دوی وتښتیدو نو بیا موږ څنګه پرې خو دو زی چې زو واپس پسې زو د مسلمانانو بیخ بنیادو بس الله سبحانه وتعالى دغه په زړونو کې یې رواچور نو په زړونو کې دا سوچ راغی به یو بل ته وي یروي کلار شو دغه زخمی ازمریان کرا پسې بیا پسې نو پریدیم نه الله وی دا یره د غوی په زړونو کې د ما چولیو کله الله دا نعمت نه غوی په دویم پر حمله کړو هم ډیره ګرانه وي بیا ځکه چې مسلمانان زخمیان دي غریبان وس د جنگ نه تازه راغلي دوی بیا حمله وکي او بل چې په مدینه کې ماشومان دي زنانه دي بوډاګان دي الله سبحانه وتعالى رحم وکولت چې بازدو د مسلمانانو ولقد صدقكم الله وعده او یقینا الله رښتینی کړی د تاسو سره وعده خپل اذ تحسونهم باذنه کله چې تاسو وجلغوي په اجازه د الله سره کڅوک دا وی چې الله وی چې زه د مسلمانانو مرسته کوم نو په وحود کې الله ولې مرسته نه کړي جواب الله کوی ما کړي او په اوله کې مرسته کړي دوی بخپل لاسونو باندې کافرانو مردار کړي مرسته خو الله کړي وکړه مالک صاحب مخکې سوي چې ګټلې شوی جنگ بدل شوی دی نه لو چې ما خو خپل لوس پوره کړی تحسونهم باذن لګیا نو تاسو زما په اجازه سره کافرانو موجل حتى اذا فشلتم تردي کله چې تاسو کمزوري شوي وتنازعتم في الامر او تاسو جګړه وکړه په بار د حکم د پیغمبر کې بازوی کوزیګو بازوی نه کوزیګو وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون او خلاف کو تاسو د پیغمبر د حکم نه ورستو د دینه چې خو الله تاسو ته غس چې تاسو خو سودو مال غنیمت مولد الله وي ما خپل لوزي پوره کړو کافرانو بخپل لاسونه مردار کړو مال غنیمت مولد منكم من يريد الدنيا باستا سناغ سوق دي چې غواړي دنیا ومنكم من يريد الاخره او باستا سناغ چې غوښته اخرت ثم صرفكم عنهم بيلا ولو ليتاسو د دوینا ليبتليكم د دې لپاره چې امتحان راولي بتاسو او دې ځکه الله سبحانه وتعالى خبر وکړه چې تاسو د خپل مسلمانانو ته تاسو د خپل امیر خبرونه منله فتح بشکست کې بدل شو مال غنیمت تاسو ولې د صبرمونه ګرا کو شوي دنیا دا محبت دی چې کوم مراد دی دا طبيعي خبره هغه په دیني را کوشي هغه دنیا نه پر کوزي د مخ کې نه بکتره کوشي او چې حالات ولید چې هر څه ختم شو میدان جهاد خالی شوی د صرف زموږ مرګري دا غي د سره کوشي نه که څوک خلوا ځکی چې وګوره موږ تاسو ته وایو چې صحابه کرام کوریز بالله بی دین شتي لکه شیعاګان او روافض چې دا دین دی او د مذهب دی نکو شیعه خلق ولاوی په دې ځمانه خبره ولاړ ده ومنکم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ها وګوره منګ وینه دا اوس دوی jihad لته دي چې دوی دنیا غوښته څه ضرورت چې دوی را کوزیدو کته د دین مخکې چې څوک خله وایي کی الله ولا خله بندي ولقد عفاكم او یقینا الله بخنی تاسو خبر ختم شو د دین بعد موږ دانی شو له چې څنګه ولي الله ما بخلی خبر ختم شوه رب العالمین څنګه د رسول سم د ملګرو دفاع کوي الله ته د مستقبل علم مشتي کنه الله د پته چې دي خبيسان شتي چې هغه زماده پیغمبر پر ملګرو پورې ختی
د مخکې هغوی د خولې بندولو لپاره الله بندوبست وکړو چې څنګه خبره ختمه شوه چې بانس تاسو کې و چې دنیا یې غوښته الله وایي ما ګوره بخلي دي ګوره خبرې به نه کوئ د هغوی په باره کې ګوره خبره د هغوی ختمه شوې د حساب کتاب ختم شوی تاسو د خپل ځان غم کوئ د هغوی غم مه کوئ دا خو یو واقعه ده پیښه شوه الله ورته معافي وکړه دې ځکه الله طریقه ښایي چې صحابه کرامو باندې بدګماني نشي کولی تاسو ځکه چې په هغوی باندې د بدګماني وکړل نو ټول دین خرابېږي د دین اصل هغوی موږ ته رارسولی دی نو چې په هغوی باندې بدګماني شروع شوه بیا خو کار ټول وران شو والله ذو فضل على المؤمنين او یقینا الله خاوند مهربانی دی په ایمان والو باندې اذ تصعدون کله چې تاسو روان وئ د مدینې طرف ته سخت ډېر زیاته شي وکړه بس پکې مدینې ته روان شي الله اکبر تا ګورې موږ به د پوس قالین نه شو زبر بر د مرګرو ته وایم پوس قالینو ډډې م لګولي دي او ښه سیان چلی اب سوچ صحیح ده مدینې ته پکې باز روان شي مدینې ته ولې تلو مدینې ته څه ضرورت و هلته دی به پوس قالین ناست دی یخې سي لګېدلې دی به دغه شروع مدینې ته ولې تلو په دغه موقع باندې چې کله انساني که نه نو دا داسې حالات د جنګ د حالات خصوصا پخواني چې کوم جنګونه و هغه جنګونو کې به دا زړونه د مرو ته رارسېدو دومره سخت جنګ به دومره سخت جنګ به الله دې ځکه وایي باز تاسو نه مدینې طرف ته روان شوي سخته دومره ډېره شوې وه ولا تلوون على احد او شاتمون قتل هچاتا باز روان شوي جنګ خاصم بللی شوی بس یې چیزونه رسول سم وجلی شوی دی نو موږ څه کوو الله اکبر کله چې د رسول سم د جنګ د وجلو دا اعلان وشو چې رسول سم وجلی شوی دی او قتل کړی شوی د انس بن مالک رضی الله عنه انس بن النضر رضی الله عنه او د موږ سیرت مدرسونو کې بعض واقعیت بیان کړي ډېر ناشنا انسان انس بن النضر ته چې کله پته ولګېده چې خبره دا چلیږي چې رسول صلی مړ شوی دی او خلک ټول ګډوډ شو تس نه شو بعض جنګ کوي نو بعض یو طرف ته لاړو بعض بل طرف ته بعض مدینې ته روان شوي نو دا واز ډېر تیز و او دا ډېر غټ زړه غواړي ګورئ چې د ټولو کافرانو په مخ کې دی ودرېد او دی په زور وویل ای خلکو که رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نو رب یې ګورئ ژوندی دی او بل خبره دا ده که رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نو راځئ په څه باندې چې هغه مړ شوی دی چې موږ پې مړه شو که نه دا څه خبره شوه چې تاسو مدینې ته ځئ او ای مسلمانانو که رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی دین هغه را رسولی دی نو تاسو به څه کوئ چې هغه مړ شي تاسو بیا خرابېږئ ګډوډ کېږئ به هغه دین تاسو ته بیان کړی الله اکبر یعنی په هغه وخت کې د هجرۍ په 2 کال انس بن النضر وی دین پوره بیان کړی او بیا د هغې نه وروسته 8 کال رسول صلی ژوند تېر کړی او زموږ د عباس اوس هم وایي میخه پکې وښیه ځه میخه پکې وښیه که کوی ته منګه کولیږي دا به څنګه راوباسي دا وښیه زه په قرآن او حدیث کې او پلاني او هغه په هغه وخت کې ووي وی د رسول صلی چې کومه ذمهواري وه هغه پوره کړې ده اوس مخې ته کار زما استاد دی دین دپاره به قرباني ورکوو پاسئ چې په څه باندې رسول صلی مړ شوی دی موږ به پرې مړه کېږو په خلکو کې یو جوش او جذبه راغله بیا رسول صلی وسلم راووتو او هغه اوږد سیرت ته کومې سختې چې به رسول صلی تېر شوي رسول صلی راووتو څومره زړور انسان دی صحابه کرام وایي موږ د رسول صلی په شان زړور انسان چېرته نه ولیدلی او چې کله به جنگ داسې سخت شو حالات به ډېر سخت وو نو موږ به کوشش کوو چې د رسول سم شاته ودرېږو ځکه چې ډېر زړور انسان و هغه به ورته مخې ته نو رسول صلی وسلم دا ټول کفر او کافران را جمع شوي د هغه وجلو له او په دغه حالاتو کې رسول سم راغې ودرېدو وی د الله بندګانو دلته یم زه دلته چا وجلی نه یم د دې سره د مسلمانانو حالات برابر شو او ټولو را ودنګل د رسول صلی طرف ته راغی په دغه ټیم کې په رسول صلی باندې سخته ډېره زیاته شوې بعض صحابه کرامو خاص دفاع کړې وه
چې رسول سم یوازې پاتې شو هلته ټول ګډ وډ شو که نه څه په یو ځای کې جنګ کې لګیا دي څه په بل ځای کې لګیا دي رسول سم یوازې پاتې شو څه صحابه کرامو دفاع وکړه پکې هم شهیدان شو ام عماره رضی الله عنها دا یو زنانه مشره زنانه وه ډېره تکړه زنانه وه د صحابه کرامو سره به تله د جهاد کې به د پټۍ لګوله مجاهدینو ته ډوډۍ به پخوله سالم به پخو دې ته پته ولګېده د یو ځینې هسې ننداره وکړه چې ویې کتو نو رسول الله وسلم ولاړ دی او چپ چاپېره دې مشرکان ولاړ دي نو دې چې دی هلته د یو کس نه چې مړ پروت و د هغه سره توره وه توره یې ترې راواغسته د دې مخ نه دا کپړه تاو کړه د سړي په شان راکوزه شوه میدان ته ډېر ګزارونه په هغې باندې د تورو لګېدلي ځکه چې د غټو غټو کمانډرانو سره لګیا و جنګ یې کو څوک دغه ټیم کې چې په دې مقابله کې اوسه د ماشومانانو سره نه و لګیا یو ګزار یې په دې اوږه باندې په دې ولي لګېدلی و سټ خوا کې چې دغه ډېر خطرناک هغې له ډېر تکلیف ورکړی نو چې رسول صلی الله ولیدو چې ام عماره ده رسول صلی الله ته آواز وکړي څه کوې ته یا رسول الله ستا دفاع لره کوي شي ځکه څوک نشته نو رسول صلی الله ته وی دغه زور په چا کې دی کم زور چې په تا کې دی او دغه ایمان په چا کې دی کم ایمان چې په تا کې دی بیا چې جنګ ختم شو وروسته رسول صلی الله ته ام عماره څه وغواړه څه بدل درکړو دا د رسول صلی الله عادت و چې چا به ورسره ښه وکړو بیا به ورته ویې څه وغواړه هغه یا رسول الله څه نه غواړم رسول الله ته څه وغواړه یا رسول الله بس دغه غواړو چې الله ته سوال وکړي چې الله م ستا ګاونډي کړي په جنت کې رسول الله ته صحیح ده یا رسول الله صبر زموږ خاوند هغه زوی پلار ټول یې ورته یاد کړو چې دوی د نومونه ورسره پکې واله چې دا موږ سره په جنت کې نو په دغه جنګ کې ډېر سخت حالات راغلي وو رسول صلی الله علیه وسلم راووتو خلکو ته آواز وکړو الله بندګانو زه دلته یم صحابه کرامو رامنډې کړې د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع شروع کړ نو دې ځکه الله وایي اذ تصعدون کله چې تاسو روان شوئ د مدینې طرف ته ولا تلوون على احد او شاتم هېڅ چاته نه کټ والرسول يدعوكم في اخراكم او پیغمبر آواز کو تاسو ته ورستو تاسو نه پیغمبر د شان آوازونه کول چې دلته یم فاثابكم غما بغم نو الله در ورسو تاسو ته غم د پاسه د غم نه ډېر غمونه الله تاسو در ورسو شکست د رسول الله سلام د مرګ افوا قیمتي ملګری شهیدان شو الله وی په دغه ورځ ما تاسو ته غمونه در رسولي دي د پاسه د غمونو غرونه په دغه ځای کې اکسو مغرر غمونو یلا ولې د غم ته هغوی ته رسو لکي لا تحزنوا على ما فاتكم دې دپاره چې غمجن نشئ په هغه څه پسې چې پاتې شوي دي ستاسو نه څه دي پاتې شوي مال غنیمت ولا ما اصابکم او نه په هغه څه چې در ورسېدو تاسو ته شهادت زخمونه چې په دې باندې تاسو غم نه رسېږي ستاسو درجې به بلندو والله خبير بما تعملون او الله خبردار دی باغ عملونو چې تاسو یې کوئ الله چې په د مصیبتونو ډېر کړو نو د دې د لاسه دغه مصیبتونه تیر شو کم تیر شو چېرې مال غنیمت زموږ نه پاتې شو ملګري شهیدان شو زخمونه تیر شو کله نه کله ګوره په دې مصیبتونو کې هم غټ حکمت ثم أنزل والله خبير بما تعملون او الله خبردار دی باغ عملونو چې تاسو یې کوئ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا بیا راولېږل والله په تاسو باندې وروستو د خفګان نه امن چې خوب الله خوب راوست زړونه مطمئن شي جسم ته سکون ملو شي یغشا طائفة منکم پټول هغې یوه ډله ستاسو نه وطائفة قد أهمتهم أنفسهم او بله ډله فکر کې اچولی دي هغوی نفسونو د هغوی سره د خپل ځان غم دی الله اکبر دا کم یو دي
بعض پکې منافقانو چې په الله باندې بد ګمانونه کول. الله دا غوي سره خپل سوچ دی. يظنون بالله ګمان کوي په الله باندې غیر الحق فنا حق سره ظن الجاهليه ګمان د جاهلیت والو خبرې د جاهلیت والو کوي. ولې دا مرګونه وشو نو پیغمبر مونږ ولې راويستو چې مرګ پکې ونه مونږه سره راوستو یوازې ولې ځان لنتو او سبوي يقولون ويبي هل لنا من الامر من شيء اشتدي مغلرا دي اختيار ناس شيء زمنګ وې څوک مني زمنګ سي اختیار شتي دته موږ ویلو چې د مدینې نه موزه دغه لکانو خبره ومنله او مته سوي کې چې منافقان خبره لټي الته غوته دغه ميلو شو چې مسلمانانو سختره لبس دای شروع وکړ وي تاسو موږ ویلو چې وزيمه هل لنا من الامر من شيء زمن خبره سوق مني سي اختیار شتي موږ سره قل ان الامر كله لله تورتوا يقينا كارونه خطول د الله په اختیار کې دي د دې خبرو څه سپایده نشته غلي کېنی موږ یې مدینه نه موزه موږ مدینه کې کېنی کار خطول الله په لاس کې يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك پټي دوی پزړونو خپلو کې هغه څه چې نه ښکار کوي تا ته دوی پزړونو کې نور خبرې پرتی دي دا غاسي دوی په خله باندې دا وي نور پزړونو کې دوی د اسلام سره دښمنی ده پیغمبر سره دښمنی ده يقولون لو كان لنا من الامر شيء ويدوي کچرته وې زمنګ د پاره د اختیار نس شي کچا زمنګ خبره وي منلې کنه ما قتلنا هنا نو نبوي وجلې شوي ملګری زمنګ دلته خو چې زمنګ ونه منله او که زمنګ چا منلې د ملګری بنن نو مړ شوی الله د سب ناشنا جواب کوي قلت ورتوایا لو كنتم في بيوتكم كويتا سو بكورن خپلو کې لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم نو خامخا راوتلی بوغه کسان چې لیکل شوی دی په غوي باندې مرګ زینو د پریوتو خپلو ته خپل باغ زین راغلی لکه چې مرګ بلیکل شوی وليبتلي الله ما في صدوركم او د دې لپاره چې امتحان وکړي الله باغ ایمان چې بسینو تاسو کې دی وليمحص ما في قلوبكم او د دې لپاره چې صفا کې ایمان چې بزرونو تاسو کې دی چې منافقان راخکارش مؤمنان راخکارش والله عليم بذات الصدور او الله پوده با خبرو چې بسینو کې دي ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان یقینا کسان چې واوړي دوستا سونه د میدان جنگ نه باغور چې مخامخ شوي دوړلې کوم ورځ ده احد چې کله دوړلې مخامخ شوي انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا یقینا خو ولد الى شیطان په سبب د بعضی عملونو چې وی کړو شکست سبب بیانې چې د بعض مسلمانان چې د میدان نه تس نشول نو شیطان خو ویلیو د مسلمانان چې خو ویلیو شیطان خو ویلیو سبحان الله بیا خبره ده ولقد عفى الله عنهم او یقینا الله بخانه کړي دا غویته لو چې ګور نور خبره وبګنه کوي ګوره خو صرف ما خبره وکړه چې دا خو ویلو شیطان نور ما ته دا خبره بخلی ده ځینې چې تاسو راولګي صحابه کرامو په شروع کې چې دا ول نو په کار او دي په کار او دغه او دي
دي سبنا الله بخلي إن الله غفور حليم يقينا الله بخانك انك صبرناك دي حدیث چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو یوصل 55 نمبر آیت باندې درس ختم کو سبب ان شاء الله د یوصل 55 نمبر آیت نه شروع کو الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث ته زده کړي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.